دا یو واده یې راواخه څونه رواجونه دي اته کاله یو سړی کښېنولی یې دا خسر ورته وایي چې ما په 3 لکه دا لور در کړې 3 لک روپۍ به راوړې هغه چوکیداري کوي 12,000 تنخوا مثلا 6,000 د میاشت خرچه 6,000 د میاشت جمع کوي دغه ظالم دا خسر نه دی دا به کاروباري ومې کروڑپتی به ومې دا په دا 6 کاله دا لور نه ورکوي و دا خپل زوم ته وایي ما ته ما تا خو خبره سره کړې روپۍ را پراکړه ظالم د لور ژوند هم تباه کوي د زوم ژوند هم ورتباه کوي ته د ژوند څه کوي څونه بد خلک دي څونه اول جمله راغلی ول مولوي صاحب په 2011 کې کوم په کله کې کوزدا کړی د پښپاټ کو به 1 لک روپۍ اوس مثلا 4 لک روپۍ کړی دا نور لا پاتې لا خسر نور کی دا لور څه بی غیرت خلک دي څونه بی غیرت خلک خاص ظالم ورته پروا نه لري راسه یار پیټي ضروري نه ده وروره الماري ضروري نه ده کارپټ ضروري نه دی کټ ضروري نه دی وروره بس ټیک دی ما یو بستر پیدا کوي دوی جوړه کاله پیدا ک پروا نه لري د سر سایه جوړه کوي یا زما لور نو در چا پاته د چې ماشين بنه لري د کالي ماشين بنه لري استری بنه لري کټ بنه لري خانه دي خراب زه خانه دي د خرطوبي خراب زه د لور دي ژوند ورته باکي لور دي تباک د لور دي پیغور کړي ورځېدل به خدا ستا ژړه راګرځولې زما د پلار ژړه خړېل کیږي صحیح سول قطعا نه مکوي خور دي ور کړی دا لور دي ور کړی دا په واسه پروا ډیره شخه نه پروتاره اس پروا نه لري یار ټیک دی انسان دی اوس نو خامخا خو هغه ریړی چلی هغه رخصه چلی هغه په 100,000 روپۍ مزدور دی هغه په 100,000 روپۍ چوکیدار دی ته د کومې خوا در پر کې ظالمه بس نو شدی چې نسره گای جاو حضرت ابو هريره فرمایله رضی الله عنه کوم رښتیا خبرې درته شروع کې دا سر به د چپی خورا کاټو کوم رښتیا خبرې نو کوم ته تم شروع کې بیا کار سره خرابېږي هلته بیا د کرایه ملا پیدا کوي بیا ورته ناسیاس شتر واغ بدر توای زړه بدر خوشاله کوي والله کې در خوشاله کوي چې دا د زریانو بستر ال راوړي څنګه تر تکشیر صدره کم نه ده خیر الله دې مشته هدایت وکړي الله دې مشته عفو وکړي الله دې مشته انسانیت را نصیب کړي الله دې مشته فکر او سوچ او علم را نصیب کړي الله دې د جهالت وساتي خدای دې مو یې لور در قبول منظور وګرځي الله دې پر دا تور مرګ را کې چې مرو لا اله الا الله محمد رسول الله